د خبرونو دې برخه کې دوستانو زموږ سره خبرونه کې ملمه ښاغلی مولوي صاحب بلال احمد حقاني دیني عالم او ښوونکی ملمه دی چې د سره به دوستانو په د روژې مبارکې میاشت په ټوله کې فضیلت همدارنګه د روژې مبارکې میاشت چې په لومړۍ لسیزه چې د رحمت لسیزه ده په دې به ورسره بحث او خبرې کوو. مولوي صاحب محترم خیر راغلی ستړی مه شئ او د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره مبارکي هم تاسو ته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله رب العالمین دې وکړي چې تر دې دمه پورې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رب العالمین ډیر رحیم او رحمان ذات دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود او سلام لیږو، د هغه سره د مینې محبت اظهار کو او د الله رب العالمین د دې یو آیت مبارک وضاحت او د یو حدیث وضاحت به وکړو انشاءالله. بله مهرباني. الله رب العالمین په دې خپلو بندګانو باندې د هر چا نه ډېر رحم کړی دی بشک او بیا یې د خلکو ته د خپل رحمت په باب باندې مغفرت هم نصیب کړی دی. روژه یا رمضان دا هغه میاشت چې الله رب العالمین فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله رب العالمین فرمایي خپلو بندگانو ته وایي، دې امت ته وایي چې الله رب العالمین په تاسې باندې روژه فرض کړې ده او داسې در باندې فرض کړې ده لکه څنګه چې په نورو امتونو باندې الله رب العالمین روژه فرض کړې وه. نو روژې نیولو سره به څه کېږي؟ لعلکم تتقون، په تاسو کې به تقوا پیدا کېږي، په تاسو به تقوادار جوړېږئ. نو الله رب العالمین په تاسې باندې روژه فرض کړې ده. که انسان غواړي چې په دې کې تقوا راشي، د پرهیزګار جوړ شي، نو دا روژه د دې انسان د پرهیزګارۍ دپاره یو ښایسته مثال دی او په دې کې ترنه انسان جوړېدی شي، په دې کې تقوادار جوړېدی شي، په دې کې د ده نه پرهیزګاره انسان جوړېدی شي. بعضې اعمال داسې دي چې دا د قالب مثال لري، لکه په هفته کې په جمعه کې په ټوله هفته کې یو ورځ د جمعې ورځ ده. حدیث کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چا په دغې جمعې ورځ کې ځان ښه استفاده که نو دا د دپاره قالب دی چې په ټوله هفته کې به دی ښه استفاده کېږي. نو د دې وجې نه اسلام وایي که چېرته انسان ځان په دغه ټول کال کې په روژه کې ښه استعمال که نو آینده کال به دغه انسان ښه استعمالیږي، دی به نیک اعمال کوي، دی به د ګناهونو نه بچاو دپاره روان وي. ځکه رمضان المبارک داسې یو میاشت ده چې دې کې انسان د هر شي نه پرهیز کوي، د هرې ګناه نه پرهیز کوي. نو چې کله د ګناه نه پرهیز کوي دغه انسان الله رب العالمین په 11 کاله کې د ګناهونو نه بچ ساتي او دی به د ګناهونو نه الله رب العالمین لرې ساتي. نو الله رب العالمین دا د روژې میاشت د انسان دپاره یو بختور او نیکمرغه میاشت ګرځولې ده. الله رب العالمین حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي بنی الاسلام علی 5. د انسان الله رب العالمین د الله پیغمبر فرمایي چې د اسلام 5 بناوې دي. اول د شهادت کلمه ده، شهادت ان لا اله الا الله. مؤمن بنده به کلمه وایي او چې کله د شهادت کلمه وویله بس دی به د اسلام دغه ټول ارکانونه مني. اسلام په 5 خبرو باندې ولاړ دی او دې کې چې یو خبره نه وي اسلام د دې سړي مکمل نه دی. نو یو په هغې کې رمضان المبارک روژه ده. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسې کله کلمه وویله نو تاسې مونځ وکئ، د هغې نه وروسته حج وکئ او بیا فرمایي وصوم رمضان، د رمضان مبارک روژې ونیسئ. دا په مومن باندې لازم او ضرور فرض دی چې دا به الله رب العالمین دغه مومن بنده به دا نیسي. دا روژه چې کله فرض کېدله نو دا په 3 طریقو سره فرض شوې ده. اسلام په اول کې چې کله شروع شوله الله رب العالمین وفرمیل که څوک روژه نیسي ونیسي، که څوک فدیه ورکوي ورکوي. نو بیا وروسته وفرمیل چې نه تاسې روژه ونیسئ، خو بیا د هغې د خلکو دپاره د پیشنمې وخت نه و، بس چې وده به شو د هغې نه وروسته به بس بیا وخت د خوراک اجازه نه ورته نه وه، تر بل ماښام پر به انتظار کوو. ډېر صحابه کرام داسې وو چې دوی به د کار نه ستړي راغلل، دا مازدیګر وخت کې به وروسته به سترګې ورغلې ویده به شو، نو بس هغې باندې به بیا بل ماښام ته به انتظار کوو چې دوی بیا
روژه ماتې وکړي. د هغې نه وروسته به د خوراک اجازه ورته نه وه. درېیمه طریقه دا ده چې دا اوس شریعت څه رقم جایز کړې ده موږ دپاره چې سحر د لمر د راختو د صبح صادق د راختو سره روژه شروع کیږي او ماښام چې کله لمر وغورځېږي بس روژه ختمه شوله. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسې روژه کې پیشلمۍ ناوخته وکئ، روژه ماتې وختي وکئ. د الله نبي فرمایي که تاسې په دغې طریقې سره روان وي نو تاسې کې به خیر موجود وي، تاسې به د خیر امت یې. نو رمضان مبارک کې د انسان نیک اعمال سړي ته ډېره فایده ورکوي. ډېره مننه ژوندی اوسې. ښه رابه شو دې ته مولوي صاحب محترم، د روژې مبارکې میاشتې په 3 لسیزو ویشل چې رحمت، مغفرت او د دوزخ د اور څخه نجات، د دې فلسفه څه ده؟ ولې دغه روژه مبارکه په 3 حصو باندې هغه هم د بندګانو د خیر او ښېګڼې لپاره ویشل شوې ده؟ اصل کې د انسان د جوړولو د خاطر نه الله رب العالمین ډېر پیغمبران را لیږلي دي، ډېر کتابونه را لیږلي دي، او بیا په دغه کتابونو کې د انسانانو دپاره وخت مقرر کړی دی چې دغه انسان به په دغه وخت کې چې دغه عمل ترسره کړي ده ته پې دومره اجر میلاویږي، په دغه وخت کې چې دغه عمل ترسره کړي الله رب العالمین داسې اجر ورته ورکوي. رمضان المبارک په 3 برخو باندې تقسیم کړی دی. په عموم کې دا ټوله روژه د رحمت میاشت ده، دا ټوله روژه د مغفرت میاشت ده. حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کله چې انسان روژه ماتې کوي نو الله رب العالمین ډېر خلک په روژه ماتې وخت کې د اور نه خلاصوي او دا کار هر شپه کیږي. خو کله چې د اختر شپه شي او اخرنۍ روژه ماتې وي الله رب العالمین فرشتو ته وفرمایي چې فرشتو څومره انسانان هم تر اوسه پورې بخښنه ورته کړې ده نو دا نن شپه باندې د هغې 2 چند خلکو ته بخښنه تاسې وکړئ. پیغمبر علیه السلام مبارک یو ورځ منبر ته خته نو په اوله زینه باندې چې پښه کېښودلې امین، په 2مه زینه بیا وایي امین، په 3مه زینه بیا ویل امین. بیا صحابو ته پوښتنه وکړه د الله رسوله دا ولې؟ نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې ما ته جبریل علیه السلام راغی او خیرای وکړل، 3 خیراوې وکړلې. ویلې چې څوک مور او پلار ژوندی وي او دغه انسان ته په دغه وخت کې بخښنه ونه شوله نو دا ډېر بدبخته انسان دی، الله دې هلاک کړي. ما ویل امین. بیا مې وویل بیا راته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې جبریل علیه السلام راته وفرمایل چې چېرته ستا نوم یادیږي او څوک درود ونه وایي تباه دې شي. ما ویل چې امین. 3 په هغې کې روژهدار دی چې دغه روژهدار باندې روژې میاشت راشي او ختمه شي او ده ته پکې بخښنه ونه شي الله دې دې تباه کړي، ځکه چې دا داسې میاشت په ده باندې راغله په ده کې هم ده ته بخښنه ونه شوله نو دا د هلاکت لایق دی. ما ورته وفرمایل چې امین. نو دا د رحمت ورځې چې ورته وایي په دې کې د الله رب العالمین رحم په ټولو خلکو باندې ډېر عام دی. ټولو خلکو ته وایي چې ای خلکو زما د رحمت نه استفاده وکړئ. په لږ اعمال باندې الله رب العالمین انسان ته بخښنه کوي، الله رب العالمین انسان ځان ته رانږدې کوي. 2مه لسیزه کې مغفرت دی چې تاسې به دعاګانې کوئ، الله ته به سوال کوئ، الله ته به زارۍ کوئ، الله ته به ژړا کوئ. او 3م چې دی دا د اور نه د خلاصېدو ده. نو د اور نه د خلاصېدو په دې معنا باندې چې تاسې کښېنئ الله نه مغفرت هم وغوښته نو الله رب العالمین اوس خلکو ته بخښنه کوي، خلک د اور نه خلاصوي. نو تاسې راشئ لیلة القدر شپه په دې کې پیدا کړئ، په دې کې نور عبادت وکړئ چې د 0 میاشتو په مقدار باندې الله رب العالمین تاسو اجر درکوي. نو دا د دې وجې نه په 3 برخو باندې تقسیم کړې ده. رحمت د الله رب العالمین په دې اولو ورځو کې ډېر زیات عام وي، په هر انسان باندې رحم کوي. الله رب العالمین د جهنم دروازې بندوي، د جنت دروازې پکې خلاصېږي. نو انسان باید په دغه ورځو کې ډېر زیات، ځکه د اوله ورځ چې کله د اختر د رمضان شروع کیږي په اوله ورځ باندې د جهنم دروازې بندې شي او د جنت دروازې خلاصې شي. نو انسان باید د الله رب العالمین رحمت ته متوجه شي او د هغه نه بخښنه وغواړي. ډېره مننه. ښه د روژې مبارک میاشت کې په د اول لسیزه کې باید کوم کارونه ترسره شي مسلمانان چې الله پاک ته هم خوښ شي او دا هم هغه کارونه ترسره کړي وي چې نور مسلمانانو ته هم ګټه رسېدلې وي او مهمه مسله زموږ او تاسو آخرت دی، هغه دنیا ده، هغې دنیا ته مو هم یو څه کړي وي. روژه کې روژه څه ته وایي؟ نو د روژې خپل تعریف علما کرام داسې لیکي چې روژه به د 3 شیانو انسان ځان منع کړي. یو په هغې کې چې کله سحر پیشنمۍ وشي نو د خوراک، څښاک او د کوروال نه به دی ځان ساتي. علما کرامو 4مه خبره هم ورسره کړې ده چې د هر قسمه ګناه نه به دی ځان ساتي. د هر قسمه ګناه دا ده چې موږ خلک زیاتره په روژه کې موږ 2 قسمه حقوق لرو چې یو ته حقوق الله وي بل ته حقوق العباد وي. پر رمضان مبارک کې موږ نه بیا هم د حقوق العبادو کې فرق راځي. غیبت پکې کوو، دروغ پکې وایو، د بل مسلمان حق پکې خورو، بل مسلمان ته په دې کې ضرر رسو. یعنی مثلا که څوک کاروباري وي هغه پکې کاروبار کې
خپل اجناس قیمته کوي مسلمان ته ضرر رسوي. نو شریعت اسلام موږ ته دا وایي چې نه تاسې به داسې کار نه کوئ. په دغې اولنۍ ورځو کې انسان دپاره ختمونه ډېر زیات پکار دي چې تلاوت ډېر زیات وکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې په رمضان مبارک کې یو آیت زده کړي یا یو آیت تلاوت کوي الله رب العالمین به ده ته دومره اجر ورکوي لکه ده چې یو اوښ صدقه کړی وي. نو اوس تی حسابه وش که 10 آیتونه دې تلاوت کړل زده دې کړل 10 آیتونه دې تلاوت کړل الله رب العالمین رحم په دې کې زیات دی. نو یو عمل په دې ورځو کې تلاوت قرآن شریف د قرآن شریف تلاوت زیات کول په دې ورځو کې سخت ثواب لري اجر په دې کې لري. دوهم دا د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې د ورځې روژه نیول او د شپې قیام اللیل کول. ځکه نبی علیه السلام فرمایي من قام څوک چې ودرېده فی صیام په رمضان مبارک کې قیام اللیل وکړي یا تراویح وکړلې نو غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العالمین به ورته مخکیني ګناهونه معاف کړي. نو په دې ورځو کې یعنی په دې ورځو کې د نفل عبادت د فرض اجر لري. د فرض عبادت الله رب العالمین یو او یا چند انسان ته په دې باندې اجر ورکوي. نو په دغه ورځو کې فرایضو ته اهتمام کول پکار دي، نوافلو ته اهتمام کول پکار دي، سنتو ته اهتمام کول پکار دي. نو د انسان دپاره د خیر او د ښېګڼې ورځې دي لسیزې دي. په دې کې باید انسان مالي کومک د خلکو سره وکړي، چاته یو روجامات یې ورکړي، یو خرما ورکړي، یو ډوډۍ ورته ورکړي. نو دا د انسان دپاره الله رب العالمین د مغفرت یو سبب کوي. بله همدغې برخې ته زه تللی شم. دا مهمه برخه ده چې هغه د مسلمان لاسنیوی او صدقه کول دي. د روژې مبارکې میاشت کې صدقه کول څومره ثوابونه لري او څومره مهمه ده چې په دغې میاشت کې موږ او تاسو باید صدقه ورکړو. لکه مخکې مو چې یاده کړله فرض عمل پکې الله رب العالمین په اویا چنده ثواب ورکوي او سنت پکې فرض اجر او د نفلو الله رب العالمین د فرضو په شان اجر پکې ورکوي. نو که انسان یو روپۍ خیرات چاته ورکوي الله رب العالمین به ده ته ما مخکې درته وویلې چې صرف یو آیت باندې د یو اوښ اجر ورته ورکوي. نو په یو روپۍ باندې به څومره اجر ورته ورکوي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چاته روژه یې ورکه یعنی صرف روژه مات یو چاته ورکړي، خرما یې ورته ورکړل، یو ګیلاس شربت یې ورته ورکړه، لږ اوبه یې ورته ورکړل، یو ډوډۍ ورته ورکړه، ده ورباندې پشلمې وکړه یا ورباندې روژه مات یې وکړه. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله رب العالمین به دغه انسان د اور نه خلاص کړي. انسان په الله رب العالمین د اور نه خلاصوي. د دې وجې نه په دغه ورځو کې صدقه کول دا ډېر زیات اجر لري. الله رب العالمین په دې باندې انسان ته ډېر بدله ورکوي، جنت پې ورته ورکوي، مغفرت ورته نصیب کوي. او داسې شوه لکه خلکو ته چې ډېرو خلکو ته د روژه ماتې ترتیب کړی وي او هغې ته یې ورکړي. ځکه د یو وږي انسان نس مړول الله رب العالمین فرمایي دا زما ډېر زیات خوښېږي په دغه ورځو کې، سخا په دې ورځو کې. چې څومره یو انسان ته الله رب العالمین مار ورکړی دی دی دې په دې کې صدقات وکړي. نو صدقات الله رب العالمین ډېر په اوچت دربار باندې په خپل ذات کې قبلوي. د روژې مبارک میاشت په رسېدو سره ځینې کسان دي چې په اخلاقو خوی روش کې بدلون راځي او ځینې وخت متاسفانه جګړې رامنځته کېږي، ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي او په کور کې هم مشکلات او ستونزې جوړوي. څومره مهمه ده چې موږ او تاسو که روژه نیسو د الله پاک تر ټولو ښه عبادت دی، باید هغه عبادت خراب نه کړو. دا عبادت داسې نه کړو چې خدای مکه په یوه داسې خبره موږ کړي وي چې هغه ټوله ورځ روژه نیول مو بیا نو عبث تللي وي. مهمه مسله دا ده چې څومره موږ باید د زغم او حوصلې څخه په دې میاشت کار واخلو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه وایي چې روژه څه ته وایي؟ روژه همدغې ته وایي چې انسان پکې د خولې، د لاس، د دې ټولو ضرر نه ځان وساتي. بیا هغه فرمایي چې دا کومه روژه کې چې انسان خوله په کنټرول نشي، د انسان لاس په کنټرول باندې نشي چې خلکو ته دې ضرر رسوي یا مثلا کنزل کوي یا بد الفاظ استعماله کوي. عبدالله ابن عباس فرمایي که داسې یو انسان په دا روژه کې جوړ نشي نو یو عالم دی هغه وایي چې د انسان روژه ونه شوه. داسې روژه چې د انسان پکې کنزل نه منع نشي، د دروغو نه پکې منع نشي، د غیبت نه پکې منع نشي، دا روژه نه کېږي. خو اهل علم وایي، نور علما کرام وایي چې نه، روژې ذمه خلاصه شوله خو اجر پې ورته میلاو نشي، ثواب ورته پې میلاو نشو، خو ذمه خلاصه شوله چې روژه وشوله. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بیا فرمایي چې دا کم انسان په روژه کې دا خپل خوله کنټرول نه کړي، دا خپل اعمال کنټرول نه کړي، دا خپل خبرې کنټرول نه کړي، نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې داسې روژه بیا کافر هم نیولی شي، دغه شان روژه خو بیا د حیوانات هم نیولی شي. خوله به بنده کړي او نور چې څه شی خوښ وي هغه به کوي. روژه دقې ته ویل کېږي چې انسان د بل مسلمان د ضرر نه ځان وساتي. ځکه پیغمبر اسلام فرمایي المسلم للمسلم، مسلمان د مسلمان دپاره هغه مؤمن دی چې بل مسلمان به د ده د لاس او د خولې د ضرر نه په امن کې وي. په دې روژه کې خو به ډېر اهتمام پکې پکار وي، یعنی عام وخت کې پکار ده چې انسان د
بل انسان د خولې د ضرر نه او د لاس ضرر نه پامن کوي. روژه خو په طریقه ولا باندې نو په روژه کې باید انسان د دې نه ډېر زیات ځان وساتي. ډېره مننه. یوه مسله چې ډېره مهمه مسله ده هغه د مسلمان روژه نیول دي چې مسلمان باید په صدق سره روژه ونیسي. روژه داسې یو عبادت دی قدرمن مولوي صاحب چې هغه د انسان او د الله ترمنځ یوه رابطه ده. یو څوک روژه وخوري نو څوک څه پوهېږي چې د روژه وخوړه، شاید په یو ځای کې وخوړلی شي. مهم مسله همدغه ده چې ځینې کسان دي چې که څه هم دلته د طبابت مسله رامنځته کېږي چې ډاکټر صاحب ځینې کسانو ته اجازه ورکوي چې تاسو روژه وخورئ، هغې ورته ویلي. خو ځینې کسان دي بانې کوي یا په هغه څه باندې د روژې ته ډېر پابند نه دي. دغسې کسان باید حقلا دوی د اسلام مبارک دین څخه خبر شي او څومره مهمه ده چې ځان خبر کړي او څومره مهمه بیا دا ده چې د روژې مبارکې میاشتې هغه پاداش او ثواب الله پاک وایي چې یوازې زه ورکوم، هغه زما کار دی، زه څومره ورکوم. یعنې دا څومره لویه خبره ده. نو مسلمانانو ته پکار ده چې روژې ته باید څومره پابند واوسي. که چېرته یو انسان یو روژه په قصدن باندې وخوري نو دا که بیا ټول کال روژې ونیسي د یوې روژې ثواب نشي راګرځولی. چې ټول کال د روژه ونیسي بیا د یوې روژې ثواب یې نه راګرځېږي. او دا یوازې داسې نه ده چې مثلا په دې اوس وخت کې د جومات استاذ داسې نور خلک دوی باید په خپله د روژې په اهمیت باندې خلکو ته بحث وکړي. که چېرته یو امام د مسجد هغه په خپلو مقتدیانو ته د روژې مبارک فضایل بیان کړي نو د ډېرو خلکو دې ته ذهن راوړل کېږي او هغه په دې باندې عمل کوي، دا ورته اهمیت باندې معلومیږي. د دې وجې نه زموږ په اصولو کې دا شی شته دی چې هر عالم باید دا د باندې دا لازم دی چې دا موسمي دعوت وکړي. اوس کم موسم دی باید په دې حقله باندې دعوت وکړي. د دې نه وروسته چې بیا مثلا د حج ورځې راځي بیا د حج په حقله باندې په فضیلت او ارزښت په هغې باندې بحث وکړي، د قربانۍ په ورځ باندې، د اختر په ورځ باندې. نو که چېرته په دغه خپل وخت کې خپل دعوت وکړلی شي نو دا خلک خپله یو عمل ته متوجه کېږي، هغې اهمیت ورته معلومیږي. زموږ عوام زیاتره داسې دي چې ټول خلک علما نه دي، ټول خلک د دین نه زیاتره نه دي خبر. نو په دې خاطر باندې دوی باید د خپل عمل ته متوجه کول پکار دي چې تاسې باید په دې ورځو کې کم کارونه ترسره کوئ، تاسې باید کم نیک عمل وکړئ. نو هغه ورته متوجه کېږي، په دې باندې عمل کوي، په ارزښت باندې پوهېږي، بیا ور باندې عمل کوي. چې یو څوک د یو عمل په ارزښت باندې پوه نه شو هغه په هېڅکله عمل نشي کولی. خو که چېرته دی په ارزښت باندې پوه شه بیا ور باندې عمل هم کوي نو په دې کې اجر هم دی، په دې کې ثواب هم دی، نو بیا دې دپاره اهتمام هم ډېر زیات کوي. او بله مسله دا ده د مرض. الله رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو کې څوک ورسېږي روژې ته فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، تاسې روژه ونیسئ. او که تاسو کې څوک مریض وي نو تاسې د بیا د دې او روژه پکې ونه نیوله نو تاسې بیا د دې ورځو قضا راوړئ په نورو ورځو کې یا به فدیه ورکوي. نو بیا مرض موږ ویو چې دا په دوه ډوله باندې، یو داسې مرض دی چې د هغې مثلا مرض خوالی وي نو هغه به بیا وروسته ورځو کې د هغې قضا راوړي. او که چېرته پکې خوالی نه وي نو بیا به د هغې فدیه ورکوي. دغه مسلمان په مؤمن باندې به د هغې فدیه لازم ده. نو د دې وجې نه که مریض داسې مریض وي بیا علما کرامو د مرض دپاره دا یو دغه ښولی دی، مقدار یې ښولی دی چې مرض به کم مرض وي، هر مرض وي نه. بیا علما وایي هغه مرض چې انسان ورباندې روژه نیسي او دغه روژه بیا دله ضرر رسوي نو دله په کار دا ده چې دا بیا دا روژه ونه نیسي. او که چېرته وروسته ښه کېږي د هغې د قضا راوړي او که نه ښه کېږي بیا د هغې فدیه ورکړي. نو مریض دپاره بیا اسلام ویلي چې اجازه ده. بل هر مریض نشي کولی چې وایي چې مثلا سر یې درد دی زه روژه خورم. بیا علما کرامو ته چې راځي نو علما کرام بیا د ډاکټر په نوم د ډاکټر چې مسلمان ډاکټر وي نو د هغه چیټ به ورسره وي، د هغه خط به ورسره وي چې دا مریض دی، دې ته ضرر رسوي دا مرض. نو په دې خاطر باندې تاسو ته فتوا ورکوي یا دته اجازه ورکوي. نو بیا علما کرام د ډاکټر خط ته ګوري، د ډاکټر خبرې ته ګوري، نو بیا هغه ته اجازه ورکوي چې ته مرض تا ته رسېږي او روژه خوړلی شي په هغې. بله په ټوله کې مننه کوم. بحث به م راټول کړو چې د روژې مبارکه میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت کې مسلمانان باید هغه کارونه ترسره کړي چې الله پاک ورته ویلي دي او د وړې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د وړې نیکۍ په بدل کې ورته لویه په پاداش ورکول کېږي. ښه پوښتنه به داسې کوم که په روژه کې مثال څوک ګناه کوي، وړه ګناه کوي نو حتما به عذاب هم لوی وي. هر هغه ورځې چې اجر یې زیات وي چې یو عمل پکې ترسره کړي اجر یې پکې ډېر وي، په همغې ورځو کې چې ګناه کوي همغه ګناه هم زیاته ده. موږ خلک دغه یو ټکی وایو بل ټکی رانه پاتې کېږي که نه. نو دا دواړه لازم او ملزوم دي. که هره ورځ چې فضیلت لري په هغې کې نیک عمل کول د انسان دپاره
چې څومره فضیلت لري دغومره چې پکې سړی ګناه کوي نو عذاب هم ډېر زیات لري، ګناه هم دومره ډېره زیاته لري. نو ځان پکې باید د ګناه نه سړی بچ وساتي، ځکه چې یو سړی عامه ګناه وکړي نو دا ډېر سړي ته بیا په دې کې ضرر تمامېږي، ځکه روژه ورباندې خرابېږي، نور اعمال ورباندې خرابېږي، ثواب د روژې ورنځي. او په دې ورځو کې شیطانان تړل شوي وي، ځکه پیغمبر اسلام مبارک فرمایي کله چې رمضان مبارک شروع کېږي په اوله شپه باندې شیطانان وتړل شي، انسان بیا هم ګناه کوي. ولې ګناه کوي؟ نو علما کرام وایي چې الشیطان کیجري مجرى الدم، دا شیطان د انسان په وجود کې داسې دی لکه وینه، خو کله چې نفس د ګناه سره مخته شه، نفس په ګناه کې مخته شه، هغه بس بیا شیطان ته ضرورت نه وي، د نفس د ګناه سره مخته دی، بس هغه نفس به ګناه غواړي، نفس خواهش لري د دې ګناه چې دا په دې ګناه کې اخته شي. مثلا ډېره د مخ اجازه به وي یو سړی چې دی مثلا نسوارو سره مخته شه، شیطان درته نه وایي چې ته نور نسوار وکړه، د ده خواهش غواړي چې دی نسوار وکړي، د ده خواهش غواړي چې مثلا دی یو ګناه ته، نو چې په کومه ګناه کې انسان ډېره مخته کېږي خواهش بیا د ده نه دا غواړي چې دغه ګناه ترسره کړي. الله رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي کله چې انسان ګناه کوي زړه کې داغ لګېږي، دا داغ بیا همداسې غټېږي نو بیا وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، نو زړی چې دی دا بیا ګناه کې داسې زنګ واخلي نو بیا په ده باندې دین هم اثر نه کوي، قرآن هم پې اثر نه کوي، هېڅ شی هم پې اثر نه کوي، بس د ده خواهش بیا همدا غواړي چې په دې ګناه کې دی همیشه دپاره خپل وخت تېر کړي او دی په دې ګناهونو کې لاړ شي. نو انسان دپاره مناسبه دا ده چې دا ورځې دا د یو قالب مثال لري او دې کې چې دا ځان جوړ کړي دا به انشاءالله تعالی الله رب العالمین ښه کړي. بني اسرائیل الله رب العالمین ښه کړل، نو کله چې موسی علیه السلام لاړ کوهي تور ته الله رب العالمین ورته 40 ورځې بعد قرآن ورکه. نو په دا 40 ورځو کې څه وشو؟ په 40 ورځو کې دا خلک دې ته جوړ شو، یعنی داسې الله رب العالمین جوړ کړل په یو داسې برابر کړل چې تاسو ذهنیاً هم جوړ شئ، آرام شئ، ذهن هم ورته جوړ شي، په دا دین چې عمل کوئ نو تاسو بیا دې ته برابر یې. نو کله چې 40 ورځې دا خلک ښه برابر شو، ښه جوړ شو، نو الله رب العالمین کتاب ورته راولېږه او دې خلکو ته چې عبادت شروع کړي. نو علما کرام موږ ته هم دا وایي چې دا موږ تاسې ته چې الله رب العالمین 13 ورځې په دې کال کې راکړي دي، نو ګوره په 13 ورځو کې یو انسان حلال خوراک نه کوي، یو انسان چې دی د حلالې بیبي نه ځان ساتي، نو انسان چې د حلال خوراک نه منع دی، نو اسلام وایي چې دا وروسته کال خو په تا باندې حرام خوراک خو په طریقه ولا باندې منع چې ځان ته نه وساته، یعنی تا باندې حلاله بیبي منع ده نو د حرامو نه خو به ځان بچ ساتي. ځکه شریعت موږ ته وایي چې ګورې تاسې په دغه کې ځان باندې حلال خوراکونه هم کم کوي، دا خوب هم په ځان باندې کم کوي، دا هر شی په ځان باندې کم کوي، نو چې په آینده تر څو اصلاح شي او آینده کال 11 میاشتې تاسې بیا په دې نیکو اعمالو باندې. ډېر علي، ډېر په زړه پورې مننه. که مولوي صاحب پیغام مو څه دی، څه ویل لرئ هېوادوالو ته، مسلمانانو ته، افغانانو ته مو ویل څه دي؟ نو موږ به لنډ دا خبره وکړو د خپلو هېوادوالو ته، د خپلو خلکو ته، الله رب العالمین د دې ټولو نیک اعمال په خپل عالي دربار کې قبول او منظور وګرځوي. او دویمه دا ده چې زموږ ستاسې په چم او ګاونډ کې همسایګان خلک، ډېر خلک به غریب وي، د روژه ماتې روپۍ به نه لري، د روژه ماتې وس به نه لري، د پیشنني وس به نه لري، خوراک به نه لري. ما ته چې ډېر خوراک پروت وي او هغه ته خوراک نه وي، الله رب العالمین به له موږ نه پوښتنه کوي. نو په دې خاطر باندې باید یو بل سره کومک وکړو په دې ورځو کې، په روژه ماتې کې یو قاب خوراک یو چا ته ورولېږو، ځکه دا صدقه هم ده، په دې کې اجر هم دی، په دې کې ثواب هم دی. او د خپل همسایه پوښتنه وکړو، داسې نه چې په خپله ښه خوراک کوو ولا ما روژه نیولې ده او یا خپل مصارف کوو، نه، په خپل کور کې پوښتنه وکړو، د خپل همسایه پوښتنه وکړو او د یو بل ته پاملرنه وکړو تر څو روژه کې له موږ سره دوی شریک شي، ځکه هغوی هم روژه نیسي، نو الله رب العالمین بیا موږ ته هم د روژې اجر راکوي، هم به د دې صدقاتو اجر راته راکوي او د خلکو سره ښایسته اخلاق وکړو، ښایسته رویه وکړو. ډېره مننه، ډېره مننه قدرمن مولوي صاحب بلال احمد حقاني چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چار کې بریا وغواړم. الله مو خوشحاله.